موسیقي د ماښامنۍ میلې د کار زده کړه د ښځو ورزش رسنۍ او د بیان ازادي دا د طالبانو د رژیم د غیر رسمي پلازمېنې کندهار نننۍ څېره ده. د اسلامي جمهوري نظام واک ته تر رسیدو وروسته نه یوازې دا چې د کندهار ظاهري بڼه هم بدله شوه، بلکې د اوسیدونکو د ژوند په طرز او سبک کې هم د پام وړ تغییر رامنځته شو. خو په هغه صورت کې چې طالبان د سولې د مذاکراتو په پایله کې بیرته قدرت ته ورسیږي، څه به پېښ شي؟ موږ دا امید لرو چې د هغو ذهنونو دا تغییر کړی دی اوس د پخوا په پرتله باندې چې کومې پر میډیا باندې موږ دا کمې خبرې وینو، نو اوس انشاءالله کېدای شي چې د پخوا په فکر کې دی نه اوسېږي، نو د خپلو ملت سره ګام پر ګام باندې ولاړ شي. انشاءالله دا امید موږ لرو چې اجازه به ورکړي. په ځانګړې توګه ښځې چې اوس هم د افغانستان په عنعنوي ټولنه کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ دي، د طالبانو د سخت دریځه رژیم پر مهال ډېر محدوده وو. اوس په کندهار کې ښځې اجازه لري چې د کوره بهر وځي، تعلیم وکړي، مسلکي زده کړې ترلاسه کړي او د کورنۍ په اقتصاد کې مرسته وکړي. در قندهار تغییرات په کندهار کې ډیر تغییر راغلی دی. په لومړیو کې ښځو له دغو ازادیو او فرصتونو څخه استفاده نه کوله، خو له نیکه مرغه نن موږ سوداګري ښځې لرو. ښځې د روغتیا په برخه کې کار کوي. داسې ښځې شته چې رهبر او سیاستوالې دي. سربیره پر دې د ښځو په هکله د خلکو ذهنیت هم ډیر تغییر کړی دی، خو متاسفانه اوس هم د ناموسي وژنو او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په څیر ستونزې په مخ کې لرو. خوشونتالای زنان د نارینه‌و په پرتله افغان میرمنې په دوحه کې د سولې د مذاکراتو پایلو ته ډېرې اندېښمنې دي. زموږ اندېښنه د ټولو هغو لاسته راوړنو په هکله ده چې موږ په دې دوره کې ترلاسه کړي دي. ویره لرو چې په ټولنه کې د ښځو حضور چې تر اوسه بهتره شوی دی له لاسه ورنکړو. د افغانستان ناارامه سویل په یو داسې له ګڼې ګوڼې ډک مرکز د بدلېدو په حال کې دی چې د ډېر شمېر له جم و جوشه ډکو قهوهخانو، د نجونو او هلکانو د ګډو پوهنتونونو او حتی د ښځو لپاره د ورزشي سالونونو درلودونکی دی. په هغه هېواد کې چې طالبانو حتی عکس اخیستل ګناه بلله او منع کړي وو، اوس ښځې او نجونې په رسنیو کې کار کوي. هغه ښځې چې طالبانو به یې نامحرم نارینه‌و ته د غږ اورېدل حرام ګڼل. مهرباني دومو برخه وټاکئ. د ایران په ملاتړ لرونکو د اوربند نشتون د تاوتریخوالي دوام او اوس هدفي وژنو د خلکو اندېښنې لا زیاتې کړې دي. په ځانګړې توګه ښځې اندېښنه لري چې ګوندې غږ به یو وار بیا چپ شي، خو په عین وخت کې خوشبینۍ هم موجودې دي. خو زه چې کوم پرسنل نظر لرم، ایډیا لرم، هغه داسې ده چې د وخت په تېرېدو سره هر شی تغیر کوي. د انسانانو په مایند کې هم تغیر راځي. هغه طالبان چې مخکې وو موږ هغو ته اوس دغسې ګمان اوس کولی چې هغوی به حتما هغه رقم وي، یا هغوی به کارونه چې سات رسوي حتما به هغه رقم وي. خو موږ به حالاتو ته ګورو چې یعنې که چېرې حالات هر څومره مخته ولاړ شي، هغوی به د انسانانو مایند هم مخته ځي. یعنې دا په انسان پورې اړه لري او موږ مخکې له مخکې د شي په اړه داسې قضاوت نشو کولی چې آیا دوی به پخوا په څېر واوسي نه به واوسي، آیا دوی به ښځې تعلیم ته پرېږدي نه به پرېږدي. کله چې د طالبانو غیر رسمي پلازمېنې دومره تغییر کړی وي، د افغانستان په نورو برخو کې هم پراخ تغییرات رامنځته شوي دي. هغه مسله چې طالبان هم باید د سولې په روانو مذاکراتو کې له پامه ونه غورځوي.